حدیث کې د تجارانو دوه ډول بیان شوي. ما مخکې تاسو ته وویل چې تجارت یو عظیم نعمت دی. هر کسان چې کوي هغه باید په سمه طریقه باندې وکړي او د الله حمد ادا کړي پر دې باندې. حدیث کې راځي نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. هغه تاجر چې په خپل تجارت کې رښتونی وي، رښتیا وایي، درواغ نه وایي، دوکه چاته نه ورکوي، په خپل کاروبار کې درواغ نه وایي چې شی اصلي شی نه وي دی په اصلي ورکوي، یا د یو ملک شی د بل ملک په نامه باندې ورکوي، درواغ نه وایي. التاجر الصدوق اول شرط دا دی چې تجارت کې به رښتیا ډېر وایي. کوم تجار چې په تجارت کې رښتیا وایي، درواغ نه وایي. یو دوم الامین، امانتدار وي. که یو چا درته شی واکړي چې دا د سره کښې دی یا امانت کې دی، خیانت نه پکې، یا په دې خپل تجارت کې هم دی امین وي، امانتدار وي، نو د دې تاجر حشر نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ به دغه تاجر د انبیاو سره، د شهداو سره، د صالحین سره به الله د قیامت په ورځ دی راپورته کوي. سبحان الله. هم پیسې په دنیا کې، هم تجارت، هم ښه عزت، او چې په لږ ښه طریقه باندې موږ وکړو، بس د هغه تجارت زموږ دپاره د انبیاو، د شهداو، د صالحینو د صحبت ذریعه هم ګرځي، د هغه د ملګرتیا ذریعه هم ګرځي. څونه غټ انعام دی. نن موږ تجارت څومره خراب کړی دی. دا بعض کسان خو دا مشوره کړې ده العیاذ بالله، وایي چې درواغ ونه وایه پیسې نه سې ګټلی. ما درته ویل چې هغه تاجر چې هغه رښتیا وایي، اول شرط دا دی. دویم د تجارت یا د تجار قسم اقسام کې دوم قسم یا دوم ډول تجاران. حدیث کې راځي نبی علیه السلام وایي التجار یحشرون یوم القیامة فجارا. ډېر تجاران به د قیامت په ورځ باندې د فاسقانو په بڼه کې راپورته شي، د فاسقانو په بڼه کې. الا خو بیا نه راپورته کېږي من اتقا وبر وصدقه. که څوک په خپل تجارت کې د الله څخه وبېرېدي او په خپل تجارت کې نیکي کول او رښتیا یې ویل، دا کسان بیا د فجارو او د فاسقانو سره نه راپورته کېږي. فاسق خو هغه ګناهګار کس ته وایي چې په ګناه کبیره باندې مبتلا وي او دوام کوي. بعض تجاران به د قیامت په ورځ به د فاسقانو په شکل کې راپورته کېږي او بیا به د فاسقانو په ملګرتیا کې. لیکن هغه تجار چې هغه په خپل تجارت کې رښتیا وایي او همدردي و نیکي کوي او ورسره سره وبر وصدقه ومن اتقى او د الله سبحانه وتعالی څخه خپل تجارت کې بیرځي. الا من اتقى وبر وصدقه، چې د خدای نه وبېرېدي او رښتیا یې ویل او نیکي یې کول په دې خپل تجارت کې. ما درته ویل تجارت د انسان د مغفرت ذریعه هم ګرځي، د انبیاو، د صلحاو، د شهداو د صحبت او د یو ځای کېدو ذریعه هم ګرځي د قیامت په ورځ او په آخرت کې. لیکن دغه تجارت موږ په خپل خراب کړی دی. موږ دا تجارت په دوکه بدل کړی دی، موږ دا تجارت په درواغو بدل کړی دی. موږ په دې تجارت کې فراډونه کوو، یو شی په بل شی ورکوي، کمزوري شی په اصلي ورکوي، د چاینا شی په جاپان باندې ورکوي، استعمالي موټر په نوي باندې ورکوي، یا دا رقم نور اقسام. هر تجارت خپل تجارت کې معلومېږي چې کم کم خلک کم کم چمونه کوي. د بهر ملکو کې زموږ مسلمانان تجاران هېڅ دا بعض هېڅ اعتماد نه لري، هېڅ باور نه لري، نه خلک پر دې باندې اعتماد کوي چې کله یو ښه کپړه یې د هغه په مقابل کې دی تارونه ورکم کړي، وایي لږه کمزور را جوړ کړو، خو دی بیا په هغه نه باندې خرڅوي. ولې په دې معمولي پیسو باندې ځان د فساقو او د ګناهګارانو ملګري کوي. ما درته ویل التجار یحشرون یوم القیامة فجارا. بعض تجاران به د قیامت په ورځ د فاسقانو په ډول په شکل کې راپورته کېږي. البته هغه تجار چې په خپل تجارت کې د خدای وبېرېدي او نیکي یې کول او رښتیا یې ویل، دا تجاران به د فاسقانو په ډول کې دي. لہذا په خپل تجارت کې غریبان تا ته راځي، مسکینان راځي، نیکي وکړه، وسیله رحمي وکړه،
ستا په قریبان کې څومره مسکینان سته د هغوی سره وصلې رحمي وکړه پر هغوی باندې د رحم او د شفقت لاس تېر کړه یتیمان سته پر هغوی باندې ورحمېږه د هغوی اسباب پرکه نور غریبان سته او په خپل تجارت کې رښتیا همیشه رښتیا وایي نو لهذا د تجارت زموږ لپاره د مغفرت ذریعه هم ګرځي او د ګناه یا د فساقو د ملګرتیا او د یو ځای کېدو ذریعه هم ګرځي الله دې موږ ته د ښه تجارت توفیق راکړي